السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان پخوانی کپټان اصغر افغان په هکله باندې یو خبر درکړم چې اصغر افغان اوس لیګو ته مخه کړې ده. دغه سریلانکا پریمیر لیګ چې کوم دغه ډرافټ کیدی چې په همدغه هفته اخر کې ترسره شي، په دغه کې اصغر افغان خپل نوم مچولی ده. تاسو دغه لیست وګورئ. دغه لیست نن د سریلانکا کرکټ بورډ له طرف نه راوتلی ده چې په دغه کې د بنګلادیشي لوبغاړي په دغه کې تمیم اقبال ده، مهدي حسن معراج ده، تسکین احمد ده، لیټن داس ده، سمیه سرکار د استرالیایي لوبغاړي بیا عثمان خواجه ده، بن ډنګ ده، کالم فرګوسن ده، ویسټ انډیز والا شیلډن کوټر ده، ریاډ امریت ده، روی بوپارا ده، دوین سمیت ده، دینیش رامدین ده، جونسن چارلز ده او رومن پوار ده. پاکستانی لوبغاړي حارث رؤف ده، وقاص محمود ده، محمد حسنین ده، محمد عرفان ده، شعیب مقصود ده، شان مسعود ده، انور علي ده او اماد بر ده. خو دلته که موږ راسو د افغانستان لوبغاړي تاسو وګورئ، اصغر افغان هم خپل نوم ورکړی ده او اول دوی د اصغر افغان نوم لیکلی ده. په دغه ډرافټ کې شامل شوی د دې نه علاوه شهزاد محمدي ده، نجیب الله زدران ده، نوین الحق ده، عثمان غني ده. دوی خو عثمان شینواری لیکلی، خو دا عثمان غني ده، رحمان الله ګربز ده، حضرت الله زازی ده او قیس احمد ده. دا د افغانستان لوبغاړي دي. اصل کې خو شپږ سوه شل انټرنیشنل لوبغاړي په دغه ډرافټ کې شامل شوي دي. افغانستان 150 نه زیات لوبغاړي په دغه ډرافټ کې شامل شوي. نور لوبغاړي به هم زه بیا تاسو ته کوم وخت کې وښیم، خو دلته اصغر افغان یو ځل بیا په سریلانکا پریمیر لیګ دغه ډرافټ چې کوم ده په دغه کې خپل نوم اچولی ده او دی غواړي چې په لیګونو کې اوس لوبې ترسره کړي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره خپل نظر حتما شریک کړئ او تاسو ته ښکاري چې اصغر افغان په دغه ډرافټ کې واخیستل سي. ما لپاره خو ډیره مشکله ده که چیرته اصغر افغان په سریلانکا لیګ کې واخیستل سي.